دوستانو سلامونه. دینه مخکې مې یو ویډیو جوړه کړې وه د روشن مخابراتي شرکت په اړه یا د روشن سیم کارت په اړه مې معلومات پکې اډ کړي. یو دوه ویډیوګانې مې په خپل چینل کې اپلوډ کړې وې، تاسو ته مې په اړه معلومات درکړي. نن به تاسو ته د افغان وایرلس یا افغان بي سیم چې ورته وایي د هغې په اړه د هغې د انسټالیشن ترڅنګ یې بیا کومه چې پکې اکاونټ جوړوي او د هغې د پیکیجونو بستو په اړه دغه ټول معلومات به تاسو سره نن په دې ویډیو کې زه شریکوم. نو زه فعلا پلی سټور ته ځم. پلی سټور ته چې لاړم دلته AWCC وبه یم لیکم هلته AWCC آسان AWCC آسان په نامه باندې دغه برنامه ده. زه پرې کلیک کوم. کلیک چې مې وکړ دلته تاسې لیدلی شئ چې دا تقریبا یا نږدې 1 میلیون کسان نه زیات ډاونلوډ شوې ده یا 1 میلیون نه زیات ځله ډاونلوډ شوې ده. نو سایز یې هم 3.9 MB دی. دومره ډېر سایز نه ده لکه د روشن هغه چې هغه تقریبا 11 MB وه. نو دا د افغان بي سیم کوم برنامه چې ده چې دې له طریقه تاسې بستې فعالولی شي. نو زه په انسټال باندې کلیک کوم. انسټال باندې چې مې کلیک وکړ دا برنامه 4.09 هغه کې 3.څو لیکلي خو دلته انسټالیشن وخت کې 4.09 MB شوه. نو انسټال چې شو هغه نه وروسته به زه په اوپن باندې کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ نو دلته په لومړي سر کې تاسې نه به دغه کم نمبر باندې یا سیم کارت باندې تاسې غواړئ چې دا برنامه جوړه کړئ یا فعاله کړئ عیاره کړئ، هغه به تاسې همغه نمبر به ولیکئ. فعلا به زه دلته نمبر ولیکم. نمبر چې مې ولیکه په نیکسټ به کلیک وکړم. نیکسټ باندې چې مې کلیک وکړ لږ به منتظر پاتې شو چې دا زموږ سیم کارت ته دا کوډ راشي. 6 عددیزه کوډ دی. زه دا کوډ لیکم تاسو ته ستاسو سیم کارت ته که هم راغلی تاسې یې ولیکئ. کله مو چې کوډ ولیکه په نیکسټ به کلیک وکړئ. دې ته OTP کوډ وایي، ون ټایم پاسورډ یا ون ټایم پن. نو دا فقط یو ځل استعمالولی شئ تاسې. نو دلته ګورئ تاسې دغه برنامه دلته خلاصه شوې ده. ما خو مخکې هم یو ځل دا برنامه کړې وه. نو دلته تاسې لیدلی شئ آفرز، ریچارج، بیا هغه نه وروسته ډیټا بنډل، وایس بنډلز، SMS بنډل، تحفه بنډلز، ګفټ ډیټا او انټرنیشنل. دې کې 6 آپشنه دي. نو زه فعلا په آفرز باندې کلیک کوم. آفرز باندې چې مې کلیک وکړ دلته تاسې لیدلی شئ چې لومړنی آپشن چې دی هغه د انټرنیټ دی، یعنې انټرنیټي بستې دي. نو هر یو بسته چې تاسې فعالول هلته تاسې لیست لیدلی شئ. ان تر 200 GB پورې ډیټا 200 GB بسته پکې هم شته د یو میاشت لپاره 6200 افغانۍ. دغه ټولې تاسې لیدلی شئ. کله مو چې فعالوله هغه لپاره به تاسې په بای ناو باندې کلیک وکړئ. دې باندې چې مو کلیک وکړ تاسې ته به دلته ټول معلومات په اړه کېږي چې دا څو افغانۍ ده، 199 افغانۍ او څو MB 2048 څونه وخت دپاره ویلیډیټي چې ورته وایي 10 ورځو دپاره رینیویبل، یعنې په خپل سر به نه نوي کېږي، یعنې تاسې به هر ځل خپل هغه کوئ. نو که بیا خوښه مو وه تاسې په اکټیویټ باندې کلیک وکړئ. اکټیویټ باندې چې مو کلیک وکړل ته تاسې فعلا خو زما په سیم کارت کې دغونه پیسې پکې نشته. نو په دې خاطر انسفیشنټ بیلنس یې ولیکه چې یعنې کافي مقدار د پیسو ستاسې نه دی. نو زه فعلا کلوز باندې کلیک کوم. د انټرنیټ ترڅنګ یې وایس بنډل هم شته. وایس غږیزه بستې چې ورته دي کې 1000 دقیقو نه نیولې تر 6600 دقیقو پورې میاشتنۍ بستې دي. نو هغې ترڅنګ که بیا تاسې غوښتل چې دا خو فعلا میاشتنۍ د وایس غږیزه بستو کې میاشتنۍ دغه څنګ کې تاسې لیدلی شئ ویکلي لیکلي، هفتنۍ، بای ویکلي، 15 ورځنۍ یا 2 هفتنۍ، ډیلي ورځنۍ او ساعتکي او فرایډې یوازې د جمعې په ورځ دا لپ کې، او نایټلي همداسې شپنۍ هغه چې دي آل نایټ همداسې چې تاسې پې کلیک کوئ. انټرنیشنل نه بیا آخر کې دي. نو دا د وایس غږیزه هغه کې آپشن کې غږیزه بستو کې دغه غږیزه بستې وي. نو دریم آپشن SMS دی. SMS کې تاسې لیدلی شئ چې 3 ډوله بستې دي.
یو میاشتکي ده. میاشتکي کې 50 افغانۍ باندې 20,000 پیغامه دي افغان بیسیم نه افغان بیسیم ته. ویکلی اونیزه او همداسې ورځنۍ 10 افغانۍ باندې 500 پیغامونه. نو هغه نه وروسته اس ام اس نه وروسته سوشل دي، اجتماعي بنډل چې ورته یا اجتماعي بستې. دې کې د فیسبوک بستې هم شته دي 1.2 جی بي په 80 افغانۍ. ترڅنګ د واتس اپ یوازې که واتس اپ دپاره کوي دا فعلا فعاله نه ده. وایبر دپاره شته 1 جی بي په 500 افغانۍ. نو دغه بستې پکې وي. زه فعلا بیک ځمه، هر یو چې ستاسې خوښه وه تاسې یې فالولی شئ. هغه نه وروسته تحفه بنډلز، یعنې که غواړئ تاسې یو چا ته تحفه ولیږئ، تحفه یعنې امبیانې ورته یا نیټ ورته هغه کوي تاسې، نو هغه لپاره به تاسې اوس دلته 3 جی بي نه نیولې تر 15 جی بي پورې تاسې کولی شئ چې چاته بس هغه ولیږئ. نو اوس زه ګفت ناو که مثلا تاسې غوښتل چې هر هغه تاسې یو چاته تحفه کوي، هغه لپاره به 3 جی بي په 250 افغانۍ ده. ګفت ناو باندې به کلیک وکړو. ګفت ناو باندې چې مې کلیک وکړو، هغه نه وروسته انټر د نمبر یو وانټ ټو سینډ دس ګفت بنډل ټو. نو بیا چې هر نمبر ته فقط چې افغان بیسیم نمبر وي، نو تاسې غواړئ چې هغه ورته ولیږئ، تاسې به د هغه نفر نمبر ولیکئ. مثلا نمبر به ورته ولیکئ. هغه نه وروسته به بیا په ګفت ناو باندې کلیک وکړئ. ګفت ناو باندې چې مو کلیک وکړو، که بیا په سیم کارت کې که پیسې وي، هغه سره به دا بسته هغه نفر ته اتومات ډول فعاله شي. نو زه بیک ځمه. بیک چې لاړمه، هغه نه وروسته ګفت ډیټا. ګفت ډیټا کې اوس دلته تاسې یو چا ته امبیانې لیږئ. مثلا تاسې سره تیارې په سیم کارت کې مو نیټ فعاله کړی دی یا د انټرنیټي بسته مو فعاله کړې ده. دې نه پخواني خو دې نه مخکینی کوم چې تحفه بنډلز او دا ګفت هم تحفې ته وایي. نو دلته تاسې کولی شئ چې تر 350 پورې فکر کومه تاسې امبیانې شریکولی شئ د تحفې په توګه باندې. نو بیا به د هغې لپاره چې کله دلته امبیانې انتخاب کړئ 200 نه تر 350 پورې هر څومره چې تاسو خوښه وه، دغه ځای کې بیا نمبر ولیکئ. همغه د نفر نمبر چې مو ولیکه، هغه نه وروسته به بیا په سینډ باندې کلیک وکړئ. سینډ باندې چې مو کلیک وکړه، هغه ته به دغه بستې هغه شي. که تاسې په سیم کارت کې انټرنیټ بسته فعاله وه، هغې سره به داسې د امبیانې هغه سره شریکې شي. نو زه بیک باندې کوم ګفت ډیټا باندې او تر څنګ اخرنی اپشن یې انټرنیشنل نړیوالې کوم بستې چې دي، نړیوالې بستې 20 افغانیو باندې 15 دقیقې ورکوي یو ورځ دپاره. زه په بای ناو باندې کلیک کوم. نو دې کې تاسې لیدلی شئ چې ډسکریپشن کې انټرنیشنل 5 منټس نړیوالې 15 دقیقې په 20 افغانیو باندې. دې کې تاسې پاکستان ته، هند ته، امریکا ته، کاناډا ته او بنګلادیش ته تاسې زنګ وهلی شي په دې 15 دقیقې چې کومې دي. فقط دغه 5 هیوادونو ته تاسې کولی شئ، نورو ته نشئ کولی. نو که بیا کول هم په اکټیویټ به کلیک وکړئ. اکټیویټ چې مو کلیک وکړه، دا بسته به فعاله شي. وروستی اپشن چې د مای بنډلز باندې چې کله تاسې کلیک کوئ، کومې بستې چې تاسې په سیم کارت کې مو فعاله کړي دي، هغو ټولو په اړه به تاسو ته دلته معلومات راشي.